د عبدالخالق مفتو آغا د پیر صاحب شیطان موږد پیر صاحب الرحمن په خپل کتاب کې انوار غزا صفحه 165 باندې لیکي انتهایی گستاخانه او ګنده عقاید د دوی په کتابونو کې موجود دي. الحمدلله والصلاة علی رسول الله. اما بعد، د نن یو ورځ نیمه وړاندې مولوی اسماعیل نقشبندی په نوم باندې یو کس د مبارک صاحب رحمت الله علیه په ذات باندې چند اعتراضات کړي. د چونکې لانجه د فاتحه صاحب حفظه الله سره روانه وه، خدا د فاتحه صاحب په ځای باندې د مبارک صاحب رحمت الله علیه په ذات باندې نیوکې کړي. د په خپل کلیپ کې چند اعتراضات کړي. معزز سامعین او حضرات ورونو، سره د جوابات عزت استاسو مخې ته پیش کوم. اول نمبر د ابتراء تړلې ده چې مولوی فاتحه حفظه الله د مبارک صاحب رحمت الله علیه مرید دی. نو چونکې تاسو ته دا خبره واضح وي چې فاتحه صاحب حفظه الله په خپل د دې خبرو تصریح کړی ده په ویډیو کې چې زه د مبارک صاحب رحمت الله علیه مرید نیم، زه سیفی نیم، بلکې زه قادری صرف د شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام تقبله الله شاګرد دی. او دا د فاتحه صاحب باندې اسی کذب بیانی کړی دا او اسی ابتراء پتاړي. دویم نمبر د مبارک صاحب رحمت الله علیه تاسو کتابونه منسوب کړی دي او دا غینه چند عبارات ویلي، لکه من جمله دا غینه انوار رضا، هدایت السالکین، یو دوه کتابونه پیش کړي. خو چونکې د دې جواب معزز سامعین داري چې دا کتابونه د مبارک صاحب رحمت الله علیه کتابونه نه دي، ځکه شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام تقبله الله په خپل بیاناتو کې بار بار د دې رد کړي چې د مبارک صاحب رحمت الله علیه د دې جوابات سیفیه نه علاوه، د دې کتاب نه علاوه چې مشهور په فتاوا سیفیه سره یا جوابات سیفیه سره د دې کتاب نه علاوه بل کتاب نشته. او تا چې څونه کتابونه ذکر کړي هغه په اردو ژبه کې. شهید شیخ الاسلام په خپل بیاناتو کې دا خبره بار بار کړي چې کوم کتابونه په اردو ژبه کې لیکل شوي دي دا غي تعلق د مبارک صاحب رحمت الله علیه سره هرگز نشته، ځکه چې مبارک صاحب رحمت الله علیه ته اردو نه ورتله، هغه صرف پښتو ژبه باندې ماهر او په پښتو ژبه کې هغه لیکني کړي. نو چونکې دا ته ابتراء کړی دا او کذب بیانی دی کړی دا دجل او فریب نه دی کار غشتي او د دجالانو او د کذابانو دغه کار وی چې دوی د شان ابتراءات کوي. دریم نمبر د سیپیانو په یو اجتماعي عقایدو کې دا خبره ذکر کړی چې د سیپیانو په کتابونو کې ګستاخانه عقاید موجود دي. نو د سیپیانو په کتابونو کې ګستاخانه عقاید نه دي موجود، بلکې ستاسو په کتابو کې ګستاخانه عقاید موجود دي. لکه من جمله دا غینه پر رساله الامداد صفحه نمبر 15 کې اشرف علي تنوی صاحب ته یو کس راغی او دا خط یې وترالی غلی چې یاره ما یو خوب لیدو چې پاغي کې ما لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه مې وی، خو ناګهانه زما د خلینا د لا اله الا الله محمد رسول الله په ځای باندې اشرف علي تنوی رسول الله او د کلمات جاری شو. بیا چې کله سبا تر پاسیدم نو سبا چې ما کله په ویخه او په بیدارۍ کې ما غیر اختیاري دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د محمد رسول الله په ځای باندې زما په جواب باندې د اشرف علي تنوی رسول الله باندې کلمات جاری کېدل. د دې څه حکم دی؟ نو په حت الجوابي کې اشرف علي تنوی صاحب جواب ورکړي چې دا د ستاسو پیر په کمال باندې دلالت کوي. دا ګستاخی دا کو دا کمال دی. د دې جواب به تما تراکی بل ستاسو په کتابونو کې ګستاخی موجودی، لکه بل ګستاخی په ارواح ثلاثه په صفحه نمبر 200 او 88 کې ګوره د عبارت ذکر کړي چې ایک دفعہ گنگوہا کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرماتے دربان پا مجمع کی موجود ہو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا. دا محبت پر لہجہ کی ورتوی کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو مولانا بہت ادب کے ساتھ لیٹ گئے. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے. اشرف خواہ گنگوہی سے پونا نوتوی سے دونا پیو کٹ کے سملاستل اور مولانا کی
طرف د نانوتوی سے په طرف باندې کروٹ لے کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا او دا اللہ سے راواغشت او داغه په سینه باندې کې غدو جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے لکه څنګه چې عاشق صادق پرلته تسکین ورکي نو ګوره د ټول شاګردانو په وړاندې پکټ کې دوانه ناستو بلاستو او داغه په سینه باندې لاسیغه مولانا हरचंद फरमाते थे नानोतवी से बहुत बार बार दावे कि मियाँ क्या कर रहे हो गंगोई से बताते से कि ये लोग क्या कहेंगे ता शागिर्दान और मुरीदान बदे सोई हजरत ने फरमाया नो गंगोई से बरतुई कि लोग कहेंगे कहने दो कि खलक से खबर कई अगदियों की چې دا बेअदबी नشي نو نور बेअदबी بسنګ بل تا دریم سلورم نمبر دا خبره کړی چې د سیپیانو په کتابونو کې خوبونه ذکر دي او دوی خوبونو ته داسې عقیده ساتي ګویا چې وحی په نازله شوی نو دا زما په لاس کې امداد المشتاق الاشرف الاخلاق دی د دې صفحه نمبر 28 امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق صفحه نمبر 28 ګورته خوبونو پسې خنداګانی کېستا کتابونو د خوبونو نه ډک راغلي ایک دن اعلی حضرت نے خواب دیکھا یو ځل تاسو اعلی حضرت خوب ولیدا کہ آپ کی بوجھ آپ کے مہمانوں کا کانا پکا رہی ہے چې ستا د میلمنو لپاره ستا هغه کوم باورچی چې دی هغه ورته روټه پخې کې جناب رسول مقبول صلی الله علیه و وسلم تشریف لائے په دغه دوران کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ او آپ کے بوجھ سے فرمایا اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کو کانا پکائے ورته چې پاسه ته دې زینت ته دې قابل نه چې د امداد الله سے مریدانو ته روټه پخه کی د دې زینه پاسه د دې ملمنو ته روټه ز پخو ما ګورا چې تا تشي نو خوب بیاستا خوبونه د ټول صادق شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نری پکې باورچیم جوړ کړي ستا کتابونو د لیکلي دی باو کا تجربه او بایلا تجربه دا خو بیا کم انصاف شو بل تا په خپل ویډیو کې سپینزم نمبر دا خبره ذکر کړي چې شیخ رحیم الله سره دا مولوی فاتح حفظه الله مناظره او 300 کسان امراوستي او بیا ور باندې نو زه باغ صحنه کې موجودم هغه منډي مونته یاد دي چې تاسو غو کوکری په لیټرین کې گیر شوی او بیا پس زورونو باندې ځانو تختو هغه شرم دې مونته یاد دي دوباره ما تزان مماری پکاوه واپس دې ځان په شرمونو باندې بیا و شرم او غزور زخمونه بیا ځان تر تازه کړل شپږم نمبر تا دا خبره کړې چې سیپیانو کې علمیت نشته دي الحمدلله سیپیانو کې چې کوم علمیت نشته شيوخ هغه منلې لکه شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام تقبله الله ایصال ثواب د پاره چې کله شیخ ادریس صاحب راغلی نو هغه په دغه ویډیو کې د خبره موجوده ده چې شیخ ادریس صاحب د غلام حضرت غلام تقبله الله بارکه دا خبره کړې چې یو محقق او مدقق عالم او محقق چاته ویل کېږي محقق هغه چاته ویل کېږي چې اقامت الدلیل علی المدعا کوي او مدقق هغه چاته ویل کېږي چې د دلیل د پاسه دلیل ذکر کوي لکه څنګه چې د داستاسو کتاب دغه تعریف ذکر کړي په مرقات په شرح کې په تحفۃ المنظور کې منظور الحق سے دغه ویلي چې محقق او مدقق دې ته ویل کېږي نو شیخ ادریس صاحب غلام حضرت شیخ صاحب تقبله الله ته محقق او مدقق ویلي دا د محقق او مدقق په معنا باندې ما تاسو په کله چې دیتا محقق او مدقق ویل کېږي او دا خبره هم کړي چې شهید شیخ الاسلام صاحب ما په شهادت سره ما ته یو لوی صدمه را رسیدلې ده او د په شهادت سره یو دون لوی خلافات شو چې دا خلا به شاید بیا ډکه نشي نو الحمدلله زموږ علمیت زموږ د سیپیان علمیت داستا شيوخ منلې او کته چې نه هغه شیخ صاحب شهید شوی نو دا غز او دا میدان ما در مطلوب کړه موتاب په یو مجلس کې کینو ان شاء الله الرحمن د سولم 15 پاڼې عبارت به تم په یاد وي زمم په یاد وي بیا په پته ولګي چې علمیت د چا سره موجود راغلی بیا وم نمبر تا دا خبره کړی دا د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوم جهالا چې کومه معنا کوي هغه معنا تام کړي او مخلوق ته مجبور محض ګڼل دي ته مخلوق مجبور محض دي سني شي کولی نو ګوره دا تا چې کومه خبره ذکر کړی دا خبره د جبر د عقیده د جبریو عقیده ده ګوره دا زما پلاس کې شرع العقائد دي دا قاعده مشهور کتاب شرع العقائد د دې صفحه نمبر دا 230 بشرا چاپ
ګوره دې سوي دا ته چې کوم وای چې مخلوق مجبوری محض دی مخلوق سني شي کولای د جبريه وقیده ده وای وللعباد افعال اختیاریه د عبادو بندګانو د پاره افعال اختیاریه شته یصابون بها ان کان طاعتا دوی ته ثواب ملاويږي کچرته دوی نیکی کړی وي ويعاقبون عليها ان کان معصیه او کچرته دوی د ګناه کارونه کړی بیا به دوی ته سزاګانې ملاويږي لا کما زعمت الجبريه نا هغه شانت عقیده چې څنګه جبریه ساتي چې دوی وای انه لا فعل للعبد اصلا چې بندې سم نشي کولای دا د جبریه عقیده دا شرع العقائد زمونږ د عقاید چې اره مدرسه کې تا خپل مدرسه کې به طالبانو ته د درس نظامی او مشهور کتاب او زمونږ د ماتوریدیانو او د شاعرو یو مشهور متکلم هغه دا خبره ذکر کړی دا د جبریه عقیده چې تاسو جبریه او په دغه لار باندې وځي او په نار وسقر کیږي دا چن خبرې می ذکر کړې الله تبارک وتعالى دې په خپل دربار کې قبول او منظور